سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په وروستۍ کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د موضوع ته د یکشنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلي کرزي ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټولې سیمې ته رسیږي. دی وایي په 2004 کال کې موږ د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمهیزو اقتصادي همکاریو کنفرانس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی بلکې دا یو سیمهیز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزي همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمهیز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډې رابللې وه ویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. دی وایي تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو دا اعتماد رامنځته کړو نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمهیزه اقتصادي همکارۍ بل بدیل نه لري مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځي، منځنۍ اسیا او منځني ختیځ سره ونښلول سي. افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمهیزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو ولیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.